بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قاله ربنا وخالقنا ورازقنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مشرانو اوریدونکو ورکشرانو رونو، زطولو کلاولنا ددی مدرسې ناظم صاحب اور جمله اساتذه اور چاچې دعوت را کړ دی، د هغې ټولو ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې هغو په موږ باندې ښه ګمان وکړ او دې محفل ته یې راوبللو. اور بیا ستاسو د حاضرینو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو ډېر شوق سره اور جذبې سره اور خسته انداز کې دلته راغلی جمع شوی چې څه واورئ او په هغې باندې عمل وکړئ او ستاسو په عمل کې راشي نو ډېره زیاته فایده به وشي. دویم نمبر باندې زه دې ماشومانو ته او بچیانو ته مبارکي ورکوم چې دوی د الله جل جلاله کلام په خپل سینه کې محفوظ کړ. د ډېر زیات بختور دي، د ډېر زیات بختور دي او په دنیا کې د نبي علیه الصلاة والسلام د قول مطابق دونه غوره خلق په دې دنیا کې نشته. د ټولو نه غوره مخلوق دی په دې دنیا کې. نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث کې وایي: خیرکم، دا لفظ د عربی دی، خیرکم، چې دونه نور زیات غوره خلق نشته. قرآن څوک زده کوي اور نورو ته یې ښیي، دونه زیات غوره خلق نشته. نو دوی ته مبارکي پیش کوم اور د دوی والدینو ته اور متعلقینو ته د ټولو ته مبارکي پیش کوم چې بیا بیا مبارک شئ. زما عزتمندو، قرآن باره کې تاسو خبرې واورېدلې او د دې بچو دا خسته خسته تقریرونه هم تاسو واورېدل. د دوی د یو خبره که دا زمونږ په عمل کې راشي نو کېدای شي دا زمونږ د نجات ذریعه جوړه شي، کېدای شي دا زمونږ د نجات ذریعه جوړه شي. ډېرې خسته خسته خبرې دي لیکن عمل کې راویشتل پکار دي. زه تاسو ته یو مثال پیش کوم. زمونږ په دې زندګۍ کې عام طور باندې کوم شیز نه چې سا وځي بې سا شي د هغه بیا څه فایده نه وي. تاسو دا خبره توجه سره غور سره واورئ. کوم شیز کې چې سا نه وي د هغه بیا څه قیمت نه وي. دا خو مونږ 100% یقین دی. دغه خوږ انسان नारे तकबीर, नारे जवाब रखें। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। शरीफ राउडू ददी प्रोग्राम मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब हज़ारी से
مونږ دیتا او دې سره چې نور څومره علماء کرام مېلمنو تشریف راوړو مونږ دې ټولو ته دې پروګرام ته راتګ باندې هرکلی وایو. درخواست دی حضرت صاحب چې خپل خطاب کوي. تاسو ته عرض دا کو چې خبره غور سره واورئ. کوم شیز کې به چې ساندي بېسا شي د هغه بیا څه قیمت نه وي. دغه خوږ انسان دی په دې دنیا باندې ګرځي او ډېر ښه مخلوق دی تر دومره پورې چې غټ غټ بزرګان یې علما یې لیکن چې کله ترنه سا وځي بیا هغه سره مونږ څه کوو د ځمکې لاندې بیا هغه نه څه فایده نه وي. قبر ته اوسو نو اوس حقیقي ژوند حقیقي زندګي زمون په دې زندګۍ کې هغه شیشه دی هغه دغه قرآن دی هغه قرآن دی. زه د ځان څخه خبره نه کوم. الله جل جلاله په قرآن کې وي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای ایمان والو قبول کړئ هغه دعوت که غاړه د تاسو له الله او د الله رسول بلی هغه څه دی هغه کې تاسو ژوند دی. اذا دعاکم لما یحییکم. اور بل ځکه آیات کې الله جل جلاله وی وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا. دا جسم دا بدن چې ژوند دی دا په څه باندې ژوند دی؟ په روح باندې. زمون بدن کې روح دی نو دا ژوند دی چې دا روح تر نه ختم شي د بیا مړ شي دغه لاسونه دغه خپې دغه سترګې بیا هیڅ کار نه کوي. نو قرآن کې الله جل جلاله قرآن ته څه شوی دی؟ روح یې ورته ویل دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وی وکذلک اوحینا الیک موږ تا ته وحی نازل کړ د څه شی روحا من امرنا چې هغه روح دی. نو دینه معلومه شله چې دا قرآن حقیقي ژوند دا قرآن دی په دې باندې عمل کول دا حقیقي ژوند دی. که دا قرآن زمون په زندګۍ کې نه راځي په دې کې دې باندې عمل کول زمون په زندګۍ کې نه راځي نو موږ بیا په شیز کې حساب یو بیا په مړو کې حساب یو. او چې موږ په مړو کې حساب شو بیا زمونږ د دنیا باندې پاتې کېدو کې څه فایده نشته. بیا موږ لا ښه دا ده چې موږ د ځمکې لاندې ته لاړ شو. نو دا قرآن په عمل کې راویشتل پکار دی. دې قرآن باندې عمل کول پکار دی. دا قرآن صرف رواج نه دی. زما عزتمندو مخکې له د روژې میاشت روانه ده. خلق خو د روژې میاشت استقبال کوي لیکن زمونږ د دې علاقې بدبختیا دا ده چې موږ له هغه د روژې استقبال خو ایر شوی دی. موږ یې په یو بل مصیبت کې اخته کړي دي. د سره نه چا ذهن کوم نشته چې روژه روانه ده صرف 11 ورځې پاتې دي هغې له تیارې وکړو د هغې استقبال وکړو. زما عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام به چې د رجب میاشت داخل شوه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ای الله موږ له د رجب او د شعبان برکتونه حاصل کړي او روژې ته موږ ورسوي. د روژې میاشت ډېر زیات فضیلت دی. د هغې استقبال پکار دی. هغه یو دروند میلمه دی او ډېر زر بیا موږ نه لاړ شي. او په روژې کې د الله رحمتونه ډېر زیات نازلېږي. نو آیا موږ د هغې استقبال به په کومې طریقې کوو؟ نن سبا چې کوم ماحول جوړ دی په دې طریقې به کوو. زمونږ په زړونو کې یو بل ته بخیلي بغض حسد د هغې ماحول جوړ دی. یو بل ته د کم د کنستو ماحول جوړ دی. موږ به د روژې استقبال په دې حال کې کوو که موږ به خپل زړونه صفا کړو. زما عزتمندو د شب برات شپه چې ده دا الله جل جلاله د روژې نه مخکې په دې وجه ایښې ده چې د خلقو بخښنه وشي. ځکه په حدیث کې راغلی دي چې د شب برات په شپې باندې د دوزخ نه بنو کلب قبیله چې ده د هغو د ګډو په ګډو باندې چې څومره ویښته دي دومره خلقو له الله جل جلاله دوزخ نه نجات ورکوي. نو هغه تېره شوې ده. مونږ چېرې دا سوچ کړی دی چې آیا مونږ دې شپې کې شامل شوي یو که نه یو شامل شوي. ځکه په هغې شپې کې د ډېرو خلقو معافي کېږي د دومره ډېرو خلقو مخلوق معافي به کېږي لیکن څه داسې بدبخته خلق دی چې د هغو معافي نشته. اوس عرض کوم چې دا قرآن او دا د الله جل جلاله کلام دی. د هغې باره کې دا محفل جوړ دی. علما هم حاضر دي. ډېر زیات ټایم ستاسو نه اخلم خو په دې باندې عمل کول پکار دي. او د روژې استقبال د قرآن زیات کوم یو سړی وي اوس یو 2 کسان دي
هغه په یو مقابله کې یا په یو ځای کې سیس کې شرکت اغسته دي نو هغه څومره چې هغه مخکې هغه لپاره تیاری کوي ټرین کوي هغه بیا زیات کامیابیږي نو روزه روانه ده بیا موږ ارمان کو چې کاش کل بل کا روزه راشي زه به هغې کې ډېر عبادت کوم اوس نو ورته ځان تیار کړه چې هغې کې بیا عبادت وکړي نو الله جل جلاله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله